چې په ښېګړه د ولس نه راځي ما له نامه د هغه کس نه راځي. او اوس ارمان مه کوه بایللی دې یم تو کلي لاړې بیا واپس نه راځي. او رقیبه تا او جانان نه جوړېږئ د باز په جاله کې ټپس نه راځي. او د نفرت لارې د ازغونه ډکې زما په دغه سفر وس نه راځي. او دلته په هر لوري بارود خواره دي خوشبويي ځکه د نرګس نه راځي. او پروانه تا به سلانجه کړې وي هسې دې کلي ته پولس نه راځي. خون صاحب کله چې مسافري پرېښودی شوه ځکه چې پښتنو خو هغه شاعر څنګه وایي د وطن هر ځای مې جنت البقي دی خو په ځان مې پکې شک د لیوني دی. باوجود د دومره ډېرو وسایلو زموږ رزق په دوبۍ یا په سعودي دی. موږ چې د ځوانۍ په بام باندې قدم کېښودو نو مسافر شو. مسافري شپږ 2 کاله مسافري وشو. بیا چې کلي ته رالو ویزه ختمه شو د هغو ځانه جدا قانونونه دي. نو مشر ورور د راته الله ژوندی لري هغه راله دا دوکان وکړو په دې کې ناست یم. هغه ورځې شپې پکې سبا کېږي الحمدلله. تر دې دمه خو پکې ښه ګزاره شوې ده او نور خو تاسو ته حالات معلوم دي. شعر خو اخوند صاحب په رسمي شروع چې مې کړې ده نو 2015 نه مې شروع کړې ده. غزل مې د 20 کالو شو او شاعري راسره بلها پرته ده. او سعودي کې چې وم نو هلته هم په رڼا ټولنه کې وم او پاکستان ته چې راغلی یم نو د 15 کال مې د رڼا ټولنې سره دی. اوس موجوده وخت کې د رڼا ټولنې صدر یم. د نورو ټولنو خو نشم ویلی او زما رڼا ټولنه یو فعاله ټولنه ده چې هغه سیمینار هم کوي تنقیدي اجلاسونه هم کوي او مشاعرې هم کوو. نو د ټولنې نه مو ډېره څه زده کړه وکړه او کوو لګیا یو چې رڼا د نوجوانانو مشتمله ټولنه ټولو په عمر په لحاظ پکې ټول نه مشر زه یم. او رڼا ځان خپل دفتر لري ځانګړی دفتر چې په هغې کې د رڼا د بسترې نه واله د پوم نه د هر څه پورې پکې موجود دي. سوات کې غټې غټې ټولنې دي هغو هر څه کار کوي خو تر اوسه پورې داسې د ادب یو ځای چا نه دی ممکن کړی چې دا د ټولنې ځای دی. غټې ټولنې دي خو چا پکې ځای نه دی ورکړی لا. الله پاک دې وبخي حبیب الله خان بیتاب چې ناستي مو سره واته شوي دي خو ډېر مینه ناک انسان. څه چې مې زده کړي د شمشاه بازار ټپونه یې زده کړي. د بیتاب صاحب هغه بلها شعرونه داسې دي خو هغه یو شعر غزل داسې و چې دا زړه خو به یې سم پرهر وي په اختر کې چې خپل جانان د چا نه مرور وي په اختر کې. او هغه په بنګلو څه کوي هغه نکریزې څه کړي د چا چې نه جامې او نه صادر وي په اختر کې. او زمونږ د حکیمانو که دا حال وي دلته کې به ډېر خلک نهر وي په اختر کې. او بل شعر پکې داسې دی چې که هغه سړی راغی چې د چا په انتظار یې بیتابه نو په تا خو به اختر وي په اختر کې. نو اخوند صاحب دغه یو و چې په 2018 کې د خوب ګولۍ راغورځېدم په ټول لارې مې ټالۍ وخوړې. دا د قام البته زه په خپله باندې په مشاعره کې مې اعتراف هم کړی چې د خوب د ګولو په لفظ تومان یم خو خلکو خوښ کړی و چې زما نصیب کې ډېرې ستړي او خوارۍ پرتې دي لا مې په سر باندې بلحاظې موارۍ پرتې دي. ستا نه زما څېره خو څه چې نامه هم هېره ده ما سره نښې لا سنبال ستا د یارۍ پرتې دي. او تا له بنګړي واخلم که مور له دوایي ویسمه تا له بنګړي واخلم که مور له دوایي وسمه را سره جیب کې 100 روپۍ د مزدورۍ پرتې دي. او په دغه خلکو کې د مینې ځکه قدر نشته په دغه خلکو کې د وهم بیمارۍ پرتې دي. او هر یو رواج راته په شکل د یزید ولاړ دی د دوران ګوتې د ارمان مې په مرۍ پرتې دي. او د چا په تن باندې لباس هم دلته نه وي اکثر چا کره ډکې د جامو نه المارۍ پرتې دي. او ویلې راشه پروانه نوي خیالونه واخله زما په سترګو کې قصې د شاعرۍ پرتې دي.